د جمعې د مونځ نیت زموږ عزتمندو اکثر ملګري رابطې کوي وایي د جمعې د مونځ چې مونږ کوو که نه په دې کې به مونږ د جمعې نیت یادو او که نه د ماسپښین ټایم به پکې یادو دغه شانتې بعضې ملګري دا رابطې کوي وایي د جمعې دا مونځ چې مونږ کوو که نه په دې کې ډک رکعتونه څونه دي او تش رکعتونه پکې څونه دي نو دا دواړه خبرې زه په مختصر الفاظو کې تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ ټیک شوه جي زموږ عزتمندو اوله خبره د جمعې دا مونځ چې دی که نه په دې کې ډک رکعتونه څونه دي او تش رکعتونه پکې څونه دي نو زموږ عزتمندو د جمعې په مونځ کې ټول په ټول رکعتونه ډک دي د جمعې په مونځ کې 12 رکعات دي که نه او دا 12 په 12 رکعتونه ډک دي د جمعې په مونځ کې تش رکعات نشته دی ګورئ اکثر داسې خلک وي چې د جمعې په ورځ باندې د امام سره چې کوم 2 رکعاته فرض وکړي که نه هغې نه پس چې کوم 4 رکعاته کوي که نه نو دا پکې فرض کوي ډېر خلک او دې کې 2 رکعتونه ډک کوي او 2 رکعتونه پکې تش کوي نو دا زموږ عزتمندو غلطي ده ګورئ د جمعې په مونځ کې تش رکعت نشته دی څنګه چې د جمعې په مونځ کې امام سره تاسو 2 رکعاته وکړئ که نه د دې نه مخکې چې څنګه 4 رکعات سنت مؤکد دي او ټول په ټول ډک دي همدغه شانتې د امام نه پس چې کوم 4 رکعاته کولی شي که نه دا هم سنت مؤکد دی او دا هم ډک دي ټیک شوه که نه مطلب د امام نه چې مخکې تاسو 4 رکعاته کوئ د خطبې نه چې دا کم مخکې کولی شي او دغه شانتې د امام نه پس چې تاسو د 4 رکعاته کوئ دا دواړه یو شانتې دي ټیک شوه جي نو د جمعې په ورځ هم 12 رکعتونه دي 12 په 12 رکعتونه ډک دي تش رکعت پکې نشته دی ټیک شوه جي ښه اوس دویمې خبرې ته راځو د جمعې د مونځ نیت په مونږ څنګه کوو نو زموږ عزتمندو د ټولو رکعتونو زه تاسو ته په دې ویډیو کې نیت وایم تاسو ورته غوږ کېږدئ ښه خو اوله خبره دا اورئ زموږ عزتمندو دا کوم نیت چې زه تاسو ته دلته وایم که نه دا اصل کې په زړه کې دی بس په زړه کې چې څوک نیت وکړي که نه دا کافي دی خو بیا هم که څوک په خولې باندې نیت وایي که نه مطلب په زړه کې چې کوم نیت وي هغه په ژبه باندې هم ووایي نو دا هم جایز دی مستحب دی بیا بالکل جایز دی څه ګناه او بدعت بیا نه دی ښه نو په خولې چې څوک نیت وایي که نه یا په زړه کې چې نیت راولي نو داسې دی راولي اول چې تاسو څنګه 4 رکعاته نیت تړئ که نه د خطبې نه چې کوم مخکې وي هغه داسې دی نیت مې وکړم د زړه د اخلاصه 4 رکعاته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر صحیح شوه عمده نیت چې دی که نه دا د امام نه پس چې تاسو 4 رکعاته کوئ که نه د هغې هم عمده نیت دی صحیح شوه بیا چې تاسو د امام سره کوم 2 رکعاته فرض کوئ د هغې نیت په څنګه کوئ هغې نیت په داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره په دې حاضر امام پسې محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر صحیح شوه دې نه پس چې بیا کوم 4 رکعات دي که نه هغې نیت داسې وکړئ بیا درته یو ځل ویم نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 4 رکعاته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر صحیح شوه اوس چې دا کوم اخره کې 2 رکعات دي که نه دې ته سنت مؤکد هم تاسو ویلی شئ سنت زواید هم ورته ویلی شي او صرف سنت هم ورته ویلی شي ښه سنت مؤکد نه دي دا 3 نومونه دي صرف سنت هم ورته ویلی شي سنت زواید هم ورته ویلی شي او سنت غیر مؤکد هم ورته ویلی شي صحیح شوه نو که په نیت کې تاسو د 3 واړو کې هر یو وویلې بس بالکل صحیح دی ښه نو نیت یې داسې وکړئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سنت مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر